السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، الله دې وکړي چې تاسو به ټول راته ډاک روغ او جوړ یاست. قدرمنو دوستانو، که چېرې تاسو غواړئ د اختر دپاره دغسې ښایسته او په زړه پورې اختریزه پیغامونه جوړ کړئ، انځورونه جوړ کړئ، نو ما ستاسو دپاره داسې ډېر ښایسته چوکاټونه راوړي دي چې په هغه کې تاسو صرف خپل نوم او خپل انځور ورکړئ، نور هېڅ نه غواړي، ټول لیکلي پکښې سوي دي. نو دوستانو، دا به تاسو د کومې خوا کوئ، د کومه ځای به ترلاسه کوئ. نو چې دغه ویډیو دا اوس چې تاسو کومه ویډیو په یوټیوب کې ګورئ، نو تاسو به د دغه ویډیو لاندې دغه ټایټل چې ورته وایي، دا نوم چې ورته لیکلی دی، په دغه به داسې کلیک کړئ چې کله په دې کلیک کړئ نو تاسو ته به ډسکرپشن خلاص شي. نو هلته به یو لینک تاسو ته میلاو شي، ورته لیکلي به وي اختریزه انځورونه یا چوکاټونه، تاسو ته به داسې څه لیکلي وي، نو تاسو به هغه خلاص کړئ. نو ما په ټلګرام چینل کې هغه انځورونه چې دا چوکاټونه اپلوډ کړي دي، تاسو د هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ او بیا خپل انځورونه او نومان پکښې ورکړئ. که هغسې تاسو د ټلګرام مثلا نسئ ترلاسه کولی، نو بیا په دغه ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته د واتساپ د ګروپ لینک هم انشاءالله میلاو شي. تاسو هغه جوین کړئ او بیا زما سره په پرسنل یعنې شخصي نمبر باندې رابطه وکړئ. انشاءالله زه به تاسو ته هغه چوکاټونه در واستوم. نو دوستانو، د هغې در مخکې که چېرې تاسو در اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی او زموږ ویډیو ګورئ، زموږ ویډیو مو خوښېږي، نو دغه در ویډیو کښته دغه سور سبسکرایب بټن دی، دا به کلیک کړئ او دغه ګنټۍ نښان به هم سره کلیک کړئ، دغه آل بټن به هم سره کلیک کړئ، نو ویډیو ته هم لایک ورکوئ. نور هېڅ نه درڅه غواړو دوستانو، صرف زه ستاسو دپاره دومرې خوارۍ کاږم، ویډیو جوړوم، نو تاسو هم صرف دغه یو کار وکړئ. نو دوستانو، چې کله مو هغه لینک کلیک کړو، نو تاسو به دلته راسئ، زما ټلګرام چینل به تاسو ته جوین شي. چې کله مو هغه خلاص کړئ، نو دغه زما ټلګرام چینل دی آنلاین پښتو، دا به تاسو خلاص کړئ. نو دا تاسو کتلی شئ چې ډېر ښایسته چوکاټونه پکښې دي. هر چوکاټ چې تاسو غواړئ په هغه کې خپل نوم ورکولی شئ او هغه کې خپل تصویر ورکولی شئ. نو دوستانو، چې هر چوکاټ مو خوښ شو، تاسو به هغه ډاونلوډ کړئ. که چېرې تاسو د ډاونلوډ کولو طریقه نه وي زده، نو تاسو به په هغه چوکاټ باندې صرف او صرف داسې کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړو، اوس ګوره په هغه سر کې دغه درې ټکي چې دي، دا به کلیک کړئ او دلته به سیو ټو ګیلري په دې به کلیک کړئ. چې کله په دې کلیک، دا به ستاسو په ګیلري کې بغیر ډاونلوډره بغیر هر څه ډاونلوډ شي، یعنې ستاسو په ګیلري کې به پروت وي. که هر چوکاټ ستاسو خوښ شو، هغه تاسو هلته وړلی شئ. نو زه راځم اوس دستي هغه دې ستاسو در مخه ډاونلوډ کړو. اوس موږ ته کوم اپلیکیشن پکار دی او موږ د کوم اپلیکیشن څخه کار اخیستی، نو دوستان د هغې دپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې د هغې نوم دی پیکسل لایف. نو تاسو به راسئ خپل پروشکا یعنې پلی سټور ته او دلته به سرچ کړئ پیکسل لایف. نو زه ورته لیکمه پیکسل لایف، خالي تاسو PIX ولیکئ هم راخلئ، PIX. که د چا انګلیش نه یې زده، نو تاسو صرف دا درې ټکي زده کړئ، PIX هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو ګورئ دغه اپلیکیشن دی، په اول سر کې به تاسو ته راواخلي. دغه اپلیکیشن دوستان دا به تاسو د پلی سټور څخه ډاونلوډ کوئ، تاسو یو ملګري ته وایاست چې راواستئ. که هغه نه وي دوستانو، نن سبا د هر ملګري سره په موبایل کې دغه پښتو پیکسل لایف شته، نو تاسو به راسئ دغه به کولاو کړئ. چې کله هم دا کولاو کړو، هغه چوکاټ تاسو ډاونلوډ کړو، بیا به راسئ دغه پیکسل لایف به کولاو کړئ. چې کله کولاو کړو، د شکل دغه رقم راځي، بیا به تاسو د دغسې دا نوم ډیلیټ کړئ او راباسئ. ګورئ ملګرو، دغه پانه به پروي او دلته به هغه کس داخلول، په دې به کلیک وکړئ او دغه هغه چوکاټ به اوس تاسو راواخلئ چې کوم چې تاسو اوس د ټلګرام څخه ډاونلوډ کړئ. یعنې اوس چې ما را ډاونلوډ کړه، زه هغه راخلم. نو ګورئ دا دی هغه چوکاټ ما راواخیست او زه بس تاسو به راسئ، په دا ټیک مار به کلیک کړئ. چې کله هم په دې ټیک مار کلیک کړو، دلته راباسئ دا سایز. کله چې سایز ته رالاست، دا به پول کوئ 100% ته به ورسوي. بیا به دلته راسئ، بیا سیټ ته دلته چې راغلاست، دلته د هغه کس سایز په دې به کلیک وکړئ او دلته په خپله انتخاب سایز، نو تاسو په دې کلیک وکړئ او د یوټیوب چینل بینر سایز، نو تاسو به هغه کلیک وکړئ او بیا به ټیک مار کړئ، نو دا سایز انشاءالله سم راځي. بیا به تاسو راسئ ملګرو، دا به دلته کولپ کړئ. دا وینئ دوستانو، کله چې په دې کلیک وکړئ او دا به دلته کولپ کړئ، بیا به تاسو په دا تصویر دوم ځل بیا کلیک وکړئ او راباسئ، دلته به د ګیلرۍ څخه بل تصویر ورته راواخلئ. چې کله هم بل تصویر راواخلئ دوستانو خپله ګیلرۍ څخه، زه اوس د ګیلرۍ څخه یو تصویر ورته رااخلمه.
زما تصویر خو نسته، خو زه خیر زه به تصویر پیدا کړم چې انشاءالله چې تاسو ته مکمله طریقه وښیم، ستاسو مکمله طریقه یې زده سي. زه تصویر پیدا کوم ملګرو. زه دلته یو تصویر ورته انتخاب کړم، نو دغه تصویر دی، زه دغه تصویر راخلم ملګرو. دغه تصویر ما راواخیست او ګورئ چې تصویر کله تاسو په دغه شکل کې راواخیستل، لږ ګورئ یو کولپ دی، یو دغه ګردی اپشن دی، تاسو به دا ګردی اپشن کلیک کړئ او دا به ټیک مارک کړئ، نو به د دې تصویر دا سایز دا به داسې ګردی راځي. بیا به تاسو د دې سایز داسې کوچنی کړئ، یعنې ورکوټی کړئ، دا به دلته راولئ، په دغه ځای به ودروئ، دا تصویر ځای چې دی. نو ګورئ ملګرو دلته دا سرچ چې دا وینئ، دې به کلیک کړئ، چې کله مو دا کلیک کړو دا به داسې رازوم کړئ، رازوم کړئ په خپل طبیعت باندې. نو بیا ورته په هغه سرچ باندې کلیک وکړئ چې اوس تاسو په هر ځای باندې دروئ، نو دا به پوره نږدې وي، بیا تاسو ښه په ښایسته سټایل باندې درولی سئ. نو زه اوس دغه دلته درومه، تاسو به په خپل طبیعت ودروئ چې څه غلطي نه وي پکښې، انشاءالله سم راځي. نو بیرته به تاسو چې تصویر مو ودرول، دلته به دا سرچ باندې کلیک وکړئ او دا به بیرته خپل حال ته ورسوئ. نو اوس خو تصویر ولګېد دوستانو، دا تصویر چې کله تاسو دلته ولګوئ بیا به دا هم دلته تعلقوي، لکه دا ګوره دلته به دغه سر کې دغه اپشن به کلیک کړئ او دلته به دې ته هم کولپ ور ولګوئ چې دا د دغه ځای څخه نه ښوري. اوس ګورئ دوستانو دا به نه ښوري. او اوس پاته نوم شو، نو تاسو بیرته به د پنسل کلیک وکړئ، چې په پنسل مو کلیک وکړو، په لیکنه به کلیک وکړئ او دلته تغییر وال به کلیک وکړئ، چې کله به دې کلیک کړو دا به دا ځای مکمل ډیلیټ کړو، دا بټلۍ به کلیک کړئ او دلته هر نوم چې تاسو خوښ هغه به تاسو ورته ولیکئ. نو زه اوس دلته یو نوم ورته لیکمه ملګرو، زه اوس ورته لیکمه عمر خان. نو زه په دا نوم باندې کلیک کوم او دلته به تاسو دغه تصویر راوړئ او په دغه ځای به ودروئ. دا تاسو ته ښکاري دوستانو. بیا به دلته تاسو راسئ، دا داسې سیډ اپروي رنګ ورکول، په دې به کلیک وکړئ او کلر به ورته انتخاب کړئ، هر کلر چې ستا خوښ وي، ستاسو خوښ وي، زه دا سپین کلر ورکوم. بیا به تاسو به دغه دا په سایډ پورې وي او دلته به یو فونټ ورته انتخاب کړئ. زه راځم دې ته یو ښایسته فونټ انتخابوم، نو زما دغه فونټ خوښ دی، زه دغه ورته انتخابوم. دا نه دی د کار، یو بل به یې ورته راواخلو چې ښه فونټ وي، ښه خوند ورسره وکړي. تصویر ښه خوند په فونټ کوي ملګرو، یعنې نوم. نو بیا به تاسو راسئ، دلته به دغه دیوال، په دیوال به کلیک کړئ او دا به په علول کلیک وکړئ، دلته به تاسو یو دغه ورته انتخاب کړئ چې هر یو تاسو ورته انتخابوئ، که بیا دلته په سایه کې تاسو نور کار کوئ هغه ستاسو خوښه ده چې تاسو هر کوم نوم جوړولی سئ یا جوړوئ. نو زه تاسو ته صرف او صرف طریقه در ښیم ملګرو. نو دغه د ما نوم هم ولیکئ، ته خیر دا خو دونه ما خواري نه ورسره وکړه، ځکه چې ویډیو ډېره زیاته اوږده اوس هم شوه او بیا نوره هم اوږدی سي. نو بس دغه تصویر دی نور مکمل سو. تاسو به ګورئ په دغه سرچ کې، په دا سرچ کې دغه د شیر اپشن چې دی دا وینئ، دا درې ټکي چې تاسو به دې کلیک کړئ، چې کله به دې کلیک کړئ بس نور هېڅ کار نه غواړي، د تلیفون په حافظه کې ثبتول. نو تاسو به راسئ په دغه به کلیک وکړئ، چې کله به دې کلیک وکړو بس دا به ستاسو سره دلته سیو سي. نو زه اوس راځم د خپل موبایل ګیلري ته، ستاسو در مخه دوستانو، کیدای سي ستاسو طریقه زده سوې وي، نو زه راځم د موبایل ګیلري ته، راغلمه ګیلري ته او اوس ګورم چې تصویر سیو سوی دی که نه دی. نو دا ګورئ دوستانو دغه تصویر دی بالکل تیار دی، نور چې تاسو ورته لیکئ هغه ستاسو کار دی، خو ما صرف او صرف خپل تصویر ورکړی دی او نوم مې ورکړی دی. نو تاسو کتلی سئ ملګرو چې هغه ډېر ښایسته راغلی دی. الله دې وکړي چې تاسو دغه ویډیو خوښ شوې ویډیو سره لایک کړئ، ویډیو د ملګرو سره هم شریکه کړئ. ماته اجازت راکړئ، والسلام، د الله په امان.